ا مسله دا ده کم خلک چې هغه په لارو کوڅو کې ولاړې زنانه چیړي، زنانو ته لاس ورچي، زنانو ته لاندې باندې ګوري، د زنانه دپاره د زنا او د بدکارۍ د هغې څه کوي سوچونه کوي. دا یې اټامیان میامیان د لارو کوڅو کې چې ولاړي دا پردۍ زنانه چیړي، د کالج یونیورسټۍ والا هغې نه دي راوتل پکار، غلط کار کوي چې راوځي، چې راووته په رس کودي ورته په لاره کوڅه کې ولاړ. د دې سزا الله جل شانو ذکر کوي ډېره خطرناکه. د دې سزا چې ده هغه سیاسي او تعزیري سزا ده. حد په الله جل شانو نه دی ایږدلی چې دا سزا به ولور، بلکې دا یې وي چې بادشاه سلامت د زمانې او قاضي ته کومه سزا ښه ښکارېده په هغه زمانه کې هغه دې ولور. دا خبره یې ذکر پوهېږې په دې خبره چې کومه سزا ورته ښه ښکاري، تر دې پورې که بادشاه او قاضي وغواړي چې داسې یو کس چې سړی ته خلکو زنانو ته په لارو کوڅو کې ودرېږي او بادشاه او قاضي د هغه قتل هم غواړي قتلولی شي. څه کولی شي؟ قتلولی شي. بس داسې خلک الله فرمایي زه په لعنت کې ساتم، او دوی چې چېرته وینې راوینې سې او سې کې او قتل کې او سم په قرآن قتل کې په بد قتل کې چې پته ولي دا هغه خلک دي چې دا لارو کوڅو کې زنانو ته ولاړې پردۍ زنانې چې د هغې باره کې د خلکو د پردو سره لوبې کوي. دا خطرناک شی دی. نو داسې شري نو پکار دا ده په دې قوانینو عمل وشي. او څوک چې عجیبه خبره دا ده یو سړی هغه چېرته مسلمان پیدا شي او هغه زنانو ته وایي چې په کور کې کښېنې بهر مه وځې او په لاره کې دا ټامیان مامیان چې ولاړ او دا نقصان رسوي دی پردو زنانو ته هغه چې اگر چې ضرورت ته پار راوتي او دوی ورته سپک نظر کوي او یو پولیس والا چېرته خدای پیدا کړي او هغه ورته وایي چې بار به نه راوځې او دوی ته وایي چې سړي زامن شي بس په هغه باندې بر نه پرېشر را شي ایسته بل ځای ته داسې ووایي داسې لکه د ګوډاګي چې ته څه کوې تا ته چا ویلي ته قانون جوړوې تا چې کوم قانون جوړ کړی ستا په هغې باندې عمل شته څه پوهېږې په دې خبره ته قانون جوړ کړه د هغې نه بس په خلک قانون په لاس کې نه لري ته وایې چې چا پیغمبر ته کنځل وکړه په معاشره کې نو هغه به څوک نه قتلې ولې دا د قانون کار دی بالکل د قانون کار دی شریعت هم دا وایي خو تا په خپله ته د قانون چې په قانون باندې مخ پرېږدي او تا قانون اول جوړ کړی نه دی چې کوم دی جوړ کړی په هغې باندې مخ پرېږدي نو بیا د خلکو نه ولې ګیله کوي خلک بیا قانون په خپل لاس کې لي نه داسې نه ده بل څه علاج تا ته معلوم وي مونږ ته هغه مونږ ته راوښایه هغه مونږ ته راوښایه بل څه علاج درته معلوم بل څه علاج خو دغې نشته او دقه علاج دی چې خلک بیا قانون په خپل لاس کې دا مسله قانون باندې بعمل کې خاص ملعونین دی بلعنتی اينما تقفوا دوی چې چېرته وموندلی شي اخذو دي به راونیولی شي وقتلوا تقتیلا او په بد مرګ باندې به یې مړه کړي وقتلوا او دوی به قتلولی شي تقتیلا قتلول د دي او بد قتلول د دي سنت الله دا د الله طریقه ده الله وایي دا زما طریقه ده یوازې د امت محمد دپاره نه د دې نه مخکې خلکو دپاره ما دا طریقې مقرر کړي او خلکو پرې عمل نه وکړ او خلکو دا قوانین دا د خپو د لاندې کړي هغه ته هیر شو او بیا خلکو دا ووي یاره په پخواني امتونو کې د پردې تصور نه و نه ته پردې تصور و خو مسله دا وه خلکو هغه پرده هېره کړه بس هغه اوس هم لګیا دي مسلمانان هغه چل خو چې زنانه روان دي دلته په بازار کې اسانه خبر ده عجیبه کار دی چې زنانه د خو پکار ده چې هغې چېرته بهترینه بورقه او بهترین لوی څادر هغه په سر کړی وی چې د جسم یو اندام هم نه ښکاري چې دونه ځای په هغې کې پرېښی وی چې لار ورته پکې ښکارېدی او چې د هغې اندام نه ښکارېدی او د بورقې په نوم باندې څه سره ووته پته نه لګي او بورقه خو د هغه نورو څیزونو نه زیاته خطرناکه وه بورقې داسې جوړه کړه چې هغه د بې پردګۍ نه زیاته خطرناکه وه تاسو ته ما وایي که د 100 کالو زنانه په هغې بورقه کې روانې هم ورته هلکان ګوري د یو څوک روانه ده دونه خطرناکه بورقه ده دا ټول کارونه دا ناروا دي او بیا خو په دنیا کې یو آفت او مصیبت راغی د کرونا په نوم باندې او زنانه ورله جوړه شوه بس پرده نوره ختمه شوه ماسک راغی بس خبر اسان او ماسک په بل اوس ختم ماسک ډېر اسان شی دی لرې که ولګوه ډېر اسان شی دی هغه نورو څیزونو کې ډېر تکلفات دا دي څه وکړه دا مسلې دا جوړې کړو دا څیزونه چې په هغې کې ستا تندی ښکاري په هغې کې ستا ویښته ښکاري په هغې کې ستا ښکلې غټې غټې سترګې ښکاري په هغې کې ستا زنه ښکاري او په هغې کې ستا مرۍ ښکاري دا پرده ده دا خو پرده نه ده دا ته کوشش دا کې په قص باندې د هغې لعنت ځان څه ګرځئ مستحق ګرځئ کوم چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لعنت دي په هغه زنانه باندې چې هغه انسانان ځان ته مایله کوي دا خو د هغې مستحق ځان ګرځي دا څه خرابه خبره ده خطرناکه او سنت الله دغه د الله طریقه ده طریقه وفي الذين په خلق خلو چې تېر شوي من قبل مخکې دي نه ولن تجد لسنت الله تبدیلا دا الله جل شانو طریقه چېرته نه بدلي بس چې مخکې مې وي پرده بس پرده اوس یې مې پرده بس پرده